زموږ له خوا وړاندې کیږي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دا سلسلة الفقه الجهادي د درسونو په دغه لړۍ کې د قیامت بحث شروع. نن هم په دې بحث کې منګه پاتې کیږو چې هغې ته د قیامت بحث ویل کیږي. د قیامت بعضې نومونه او په هغې کې چې څه واقعیت راځي انشاءالله د دې تشریح به کیږي. داسې وخت موږ تاسې باندې راتلونکی چې د الله سبحانه وتعالی سره ملاقات کوو چې هغې ته قیامت وایي. د قیامت ډېر نومونه دي، یوم الجزاء او یوم الحساب وغیره ټول دې ته ویلی شوي دي د الله په کلام کې. قیامت ته ځکه وایي دا د قام یقوم نه ماخوذ دی. خلق به په دغې ورځ کې الله ته ودرېږي. یو دویم معنا دا ده چې په دې کې به لوی لوی امور واقع کیږي چې کوم په نصوص شرعیو کې راغلي، چې یو د هغې نه قیام الناس لرب العالمین دی. دویم نوم دې ته یوم الاخر ویلی کېږي، کله د دار الاخره وایي. یوم الاخرو ته ځکه وایي ځکه د دې نه وروستو بله ورځ نشته، ځکه ته یوم الاخر وایي. دریم الساعه ورته وایي وان الساعة لآتیة، قیامت راتلونکی دی. امام قرطبي لیکلی دی چې ساعت ورته ځکه وایي دا یو جز دی د زمانې نه، غیر محدود دی. یوم البعث ورته ویلی کېږي فهذا یوم البعث، بعث ژوندي کېدل وروستو د مرګ نه، دې ته بعث ویلی کېږي. پنځم نمبر کې یوم الخروج ورته ویلی کېږي. ذلک یوم الخروج ځکه په دې کې بندگان د قبورو نه وځي، قبرونه به الله د بندگان راپاڅوي، ځکه ته خروج وایي. قارعه ورته ویلی کېږي. قارعه ورته ځکه وایي ځکه لأنها تقرع القلوب بأهوالها، ځکه زړونه ټکوي، سخته ورځ ده که نه. اووم نمبر کې یوم الفصل ورته ویلی کېږي. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. بل ځای هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فصل ورته ځکه وایي چې دې کې د بندګانو فیصلې کېږي. د یوم الفصل ورته ځکه وایي چې الله به د بندګانو په منځ کې فیصلې کوي. ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامة فيما كانوا فيه یختلفون. یقینا رب ستا به بیا فیصله کوي د دوی په منځ کې په ورځ د قیامت کې په هغه څه کې چې دوی په هغې کې اختلاف یې کولو. یوم الدین ورته ویلی کېږي. لکه جزا او حساب، دې ته دین په لغتو د عربو کې دین ته جزا او حساب وایي. ځکه الله بندګانو ته خپل هغه بدله ورکوي، حساب به ورسره کوي په دې ورځ کې. ساخه ورته ویلی کېږي. امام قرطبي لیکلي عکرمه وایي ساخه اول پوکي ته ویلی کېږي او طامه دویم پوکي ته. امام تبري به لیکلي چې نه ساخه کڼونکي ته وایي. داسې سخته ورځ ده چې سړی کڼیږي د هغې په احوالو په سختو سره. لسم نمبر کې طامة الکبرا ورته ویلی کېږي. طامه یو داسې سخت شی دی چې کله غالب راشي په یو چا باندې په هر شي به غالبه کېږي. او حسن بصري د دې معنا دا کړې ده چې نفخة الثانیه دویم پوکې. یو لسم نمبر کې یوم الحسره ورته ویلی کېږي. وانذرهم یوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا یؤمنون. حسرت پښیمانۍ ته وایي. کفار به پښیمانه شي چې ایمان یې ولې نه دی راوړی. ان تقول نفس یا حسرة على ما فرطت في جنب الله ان كنت لمن الساخرين. هر نفس به دا ارمان کوي چې ما د الله په شان کې څومره کمی کړی دی او ما خو ټوکې کولی. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. الله یا به دا نفس دا وایي که الله ما ته هدایت کړی وی نو زه به د متقیانو نه وی. بل به دا ارمان کوي. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. چې کله دا نفس
عذاب د الله ویني، بیا به وایي چې کاش ماله واپسې وی، نه زه به د نیکانو نه وی، ما به نیکي کړې وی. لیکن دا پښیمانتیا بیا کم فایده نه ورکوي. 12 نمبر کې الغاشیه ورته قیامت ته. هل اتاک حدیث الغاشیه، ځکه خلق په غمونو کې پټي، غاشیه پټول یا به کفار ور پټ کی. یوم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم، دې ته غاشیه ویل کی. 13 نمبر کې یوم الخلود مرته ویل کیږي، همیشه همیشه. او دا ځکه ورته خلود وایي چې خلق به دارالخلد ته لاړ شي، کفار به همیشه مخلدون فی النار به وي، مؤمنان به همیشه په جنت کې وي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. سورة بقره کې الله فرمایي. یوم الحساب ورته ویل کیږي 14 نمبر کې، ځکه الله به حساب کوي د بندگانو سره. په دې کې حساب اوس ځکه کوي، امام قرطبي لیکلی دی مخلوق ته به اعمال خي، احسانونه به ورته خي، نعمتونه به پشماري چې ګوره فلانه فلانه نعمت مې تا باندې کړو او تا د هغې مقابل کې دا ناشکري کړې ده. لکه حدیث کې راځي ما منکم احد الا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. برای راست به الله خبرې کوي د دغه بنده سره. الواقع ورته وایي قیامت. امام ابن کثیر وایي واقع ځکه ورته وایي چې د دې وجود متحقق او واقع دی، ثابت دی. یوم الوعید ورته ویل کېږي 14 نمبر کې. ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، کله چې پیلای کې پوکې وویلی شي نو دا ورځ د وعید. الله بندگانو سره وعده کړې ده په دې ورځ د وعید، یا به عذاب ورکوي یا به نعمتونه ورکوي. 19 نمبر کې قیامت ته یوم الآزفه هم ویل کېږي. وانذرهم یوم الآزفه اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین. آزفه نږدې ته وایي ځکه قیامت نږدې دی. آزفة الآزفه لیس لها من دون الله کاشفه. 18 نمبر کې یوم الجمع ورته ویل کېږي. وتنذر یوم الجمع لا ریب فیه، ځکه الله په دې کې خلق جمع کوي. ذلک یوم مجموع له الناس. 19 نمبر کې الحاقه ورته ویل کېږي. حاقه د تحقق نه ده، ځکه په دې کې وعد او وعید متحقق کیږي، یعنی عذابونه سزا او جزا دا ټول په دا وخت کې ثابتي. 20 نمبر کې یوم الطلاق ته ویل کېږي. الله سبحانه وتعالی فرمای رفیع الدرجات ذو العرش یلقي الروح من امره على من یشاء من عباده لينذر یوم الطلاق. امام ابن کثیر لیکي چې یوم الطلاق ځکه ورته وایي چې په دې کې ملاقات کېږي د آدم علیه السلام او د هغه د اولاد. دویم معنا دا ده چې نه، په دې کې ملاقات کېږي د بندگانو په خپلو منځونو کې، یا په دې کې به ځمکې والا د اسمان والا سره ملاقات کوي، خالق او مخلوق به ملاقات کوي. میمون ابن مهران بیا وایي چې په دې کې به ظالم او مظلوم ملاقات کوي. او یوم الطلاق دې ټولو ته شامل دی. یوم التناد ورته ویل کېږي د اوازونو ورځ. ډېر اوازونه به په دا وخت کې خلق کوي. ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد. هغه مؤمن د آل فرعون نه الله د هغې حکایت کوي. څه وایي؟ هغه قوم ته خطاب کوي چې ای قوم زه یېرېږم په تاسو باندې یوم التناد، د هغې ورځ نه چې په هغې کې به ګوره ډېر اوازونه کیدی شي. اواز به ځکه کېږي د حساب او جزا دپاره چې فلانه یې راشه پرچه دې ده ګوره دا به هلی. یا به اصحاب الجنت والا اوازونه کوي جهنم والاو ته، جهنم والا به اوازونه کوي جنت والاو ته، اعراف والا به اوازونه کوي جنت والاو ته هم او جهنم والاو ته هم. یوم التغابن ورته ویل کېږي. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. دا بعضې نومونه چې ذکر شو د قیامت، بعضې علماو د دې نه هم ډېر ذکر کړي. امام قرطبي لیکلي دي چې دومره ډېر نومونه یې ولې دي، وایي دا ډېر نومونه د دې دلالت کوي چې دا ورځ ډېره سخته ده، عظیمه ورځ ده. نو هر کله چې ورځ ډېره سخته ده نومونه هم ډېر زیات دي.
او مختلفو اوصاف باندې الله دلته موږ ته ذکر کړ. دویم بحث دوستانو زموږ په دې کې دی پوکې کول په شپېلۍ کې. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. سورة زمر کې الله فرمایي پوکې او په شپېلۍ کې وکړی شي نو بېهوشه به شي هغه چې په اسمانونو په ځمکو کې دي مګر چې د الله خوښه شي. دې ته هغه شپېلۍ وایي چې په هغې کې به پوکې کیدی شي. دا ډېره د دهشت والا شپېلۍ ده. عربۍ کې ته السور وایي، ښکر ورته وایي په لغت د عربو کې القرن. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دې باره کې تپوس وشو. ابو داود کې حدیث دی، سنن ترمذي وغیره هم راوړي. یو باندې چې رسول الله ته راغی یا رسول الله ما السور؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته السور قرن ينفخ فيه. دا یو ښکر دی چې په هغې کې پوکې کیدی شي. نو د دې وجې نه په دې باندې ایمان هم لازم دی، ځکه قرآن آیتونه دي، په احادیثو کې هم د دې ډېره تذکره شوې. د شپېلۍ کې چې څوک دا پوکې کوي دا څوک دی؟ امام ابن حجر اسقلاني رحمه الله لیکي مشهوره دا ده چې دا اسرافیل علیه السلام دی. اوږد حدیث دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې د دغې ښکر والا چې کوم هغې کې پوکې کوي دغه ملایک هغه په خوله کې دغه ښکر نیولی دی، د دې انتظار کوي چې کله به درته امر کیدی شي چې بس شپېلۍ کې پوکې وکړه. ځکه د دې دا مراد دی چې قیامت ګوره ډېر قریب دی، نږدې دی. صحابه تپوس کوي د الله رسوله دا څنګه په دغه وخت چې دا شپېلۍ کې پوکې وکړي نو موږ به څه وایو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل توکلنا علی الله ربنا. به دا الفاظ بیا وایو. په کومه ورځ کې به دغه پوکې والا کېږي؟ په شپېلۍ کې. احادیثو کې راځي چې دا به د جمعې ورځ. ابو هريره حدیث دی صحیح مسلم کې. بهترین ورځ چې په هغې کې نور راختلی د ورځ د جمعې ده. په هغې کې آدم علیه السلام پیدا شوی، په دې کې داخل شوی، په دې کې جنت ته، په دې کې جنت ته داخل شوی او په دې ورځ کې د هغې نه وتې او بیا وی ولا تقوم الساعة الا یوم الجمعه. قیامت به نه قایمیږي مګر د جمعې په ورځ به قایمیږي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین ورځ تاسو د پاره د جمعې ورځ ده، ځکه په دې کې آدم علیه السلام پیدا شوی، په دې کې وفات شوی هم، او فيه النفخ، او په دې کې پوکې به وي په شپېلۍ کې. نو په ما باندې دې ورځ کې درود ډېر ووایي ځکه ستاسو درود ما ته رارسي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا ورځې په ما باندې پیش شولې، الله ما ته دا ورځې وښودلې. نو چې کله راته وښودلې په هغې کې د جمعې ورځ وه. نو د جمعې ورځ داسې وه لکه یو شیشه، سپینه شیشه وه، په هغې منځ کې یو تور داغ و. نو ما وویلې ما هذه قیل الساعه. چا راته وویلې چې دا قیامت دی، دا تور داغ پکې قیامت دی، یعنې د دې جمعې په ورځ باندې به قیامت واقع کېږي. بله مسله هغه ده چې دا شپېلۍ که چې پوکې کېږي دا څو وارې؟ اسرافیل علیه السلام به 2 وارې په دا شپېلۍ کې پوکې کوي. په اول وار سره ټول دغه صعق واقع شي، ټول خلک بېهوشه شي. کوم آیات چې موږ مخکې ولوست ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. په اول وار سره به ټول د ځمکې او د اسمانونو مخلوق هغه بېهوشه شي مګر هغه څوک چې الله وغواړي هغه به نه بېهوشه کوي. ثم نفخ فيه أخرى، بیا به پوکې وکړي چې په هغې کې بل پوکې. نو په دغه وخت کې به دوی ټول ولاړ یو انتظار به کوي، الله ته به ګوري. دویمې شپېلۍ سره به بیا بعث وي، راپاڅېدل به وي. قرآن عظیم شان د اوله شپېلۍ په راجفې سره هم مسما کړې ده. دویمه شپېلۍ کې چې پوکې کېږي نو هغې ته رادفه ویلی کېږي. یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفه. په نورو ځایونو کې ورته بیا اولې شپېلۍ ته صیحه ویلې ده، اول اواز ته.
او دویم ته به لکه دی آیت کې الله ورته اشاره کړې ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. احادیث نبوي په دې باندې هم دلالت کوي چې دا دوه واري پوکې کېږي په دې شپېلۍ کې. لکه حدیث د ابو هريره کې راځي، مسلم کې حدیث دی ما بین النفختین 40، د دوه شپېلو په منځ کې 40 کاله دي. بل صحیح مسلم کې د عمرو بن عاص رضی الله عنه روایت دی، د رسول الله نه اورېدلی چې کله پوکې وکړی شي په دغه شپېلۍ کې چې څوک یې واوري نو هغې ته به غوږ دی. نو دې نه دا معلومه شوه چې شپېلۍ کې پوکي دوه دي، او دا مسلک د ډېرو اهل علمو لکه امام قرطبي، ابن حجر اسقلاني وغیره کې بعضې اهل علم بیا وایي چې دا 3 واري پوکي دي په دغه شپېلۍ کې چې هغې ته یو نفخة الفزع وایي. په اول شپېلۍ سره به خلک یېرېږي، دویم کې به بېهوشي واقع کېږي، دریم کې به بعث بعد الموت واقع کېږي. او دا مسلک د امام ابن العربي، ابن تیمیه، ابن کثیر سفارینی رحمهم الله جميعا. د دې مسلک دلیل دا آیات دی ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض. دوی دا وایي چې ګوره په دې آیات کې الله ذکر کړی دی چې کله پوکې وکړی شي په هغه شپېلۍ کې نو ففزع من في السماوات، نو یره کې به شي هر څوک چې په اسمانونو په ځمکو کې دي الا من شاء الله. نو د دې آیات نه دوی استدلال کړی دی چې ګوره دلته بله شپېلۍ هم اضافه شو چې هغه د فزع دپاره ده. خو لیکن ابن حجر اسقلاني رحمه الله په دې مسلک باندې لږ کوټې رد کړی دی چې دا د صحیح احادیثو نه او د ډېرو علماو د رای نه خلاف خبره ده. بهرحال پوکي یا 2 یا 3 دي، خو غرض مې دلته صرف ذکر کولو چې په دې باندې ایمان لازم دی. بله مسله دا چې آیا الا ماشاء الله په دې کې څوک شامل دي چې د شپېلۍ د وهلو په وخت کې به دوی نه بېهوشه کېږي. په دې تعین کې هم د علماو اختلاف دی چې دا څوک دي چې دومره سخت حالات به وي لیکن دوی باندې به بېهوشي نه راځي. دا څوک دي؟ ابن حزم وایي چې دا ټول ملایک دي. دا د ابن حزم خپله رای ده. امام مقاتل بیا وایي چې دا جبریل او میکائیل او اسرافیل او ملک الموت دي، او چا دا هم ویلي چې دا د عرش ټولې ملایکې هم دي. امام احمد بن حنبل رحمهم الله فرمایي چې مراد په دې سره هغه کسان دي چې په جنت کې دي، حور او غلمان وغیره. امام ابن تیمیه لیکلي دي چې دا کومه استثناء دي آیات کې راغله چې لا ماشاء الله، هغه څوک به نه بېهوشه کېږي چې دا الله خوښه شي. وایي دا استثناء شامله ده هغه څه چې په جنت کې دي د حور عین نه، ځکه جنت کې مرګ نشته. لکه د ابن تیمیه دا رای ده چې دغه حورې به څه کېږي، دا باندې بېهوشي نه راځي. امام ابوالعباس قرطبي د مسلم شارح دی چې په دې سره مراد ټول مړي دي، ځکه مړو ته احساس نشي کېدی نو هغوی به نه بېهوشه کېږي. دا به عجیب استدلال دی. بهرحال دا معمولی اختلاف دی. غوره خبره دا ده چې په تعین د دې کې کوم صحیح حدیث نشته دی چې په هغې باندې موږ د جزم فتوا وکړو، بلکې د الله ته پته ده چې دا به څوک وي. نو موږ دونه ویلی شو چې الله عالم دی په دې باندې چې دا به کوم هغه کسان چې په دغه وخت کې به نه بېهوشه کېږي. بس الله صرف دا ویلي چې د الله خوښه شي. دا د دغې بحث یو خلاصه او نچوړ. بل بحث هغه بعض او نشور دی. خلک به راپاڅېږي د قبرونو بعض بعد الموت چې ورته وایي. ډېر حدیث په دې باندې ګواه دي او الله سبحانه وتعالی په سورت یاسین او سورت زمر کې هم د دې تذکره کړې ده چې دا به راپاڅېږي د قبرونو. مخکې حدیث د ابو هریره تیر شو چې په میان د 2 شپېلۍ کې 40 کاله بیا به د اسمان نه اوبه راشي، نو د دې اوبو په واسطه باندې به دا مړي داسې راوژوندي شي لکه څرنګه چې په پسرلي کې د ځمکې نه هغه بوټي راشنه کېږي. نو دا انسانان به د دې ځمکې نه راوځي
را پیدا بشي او دا انسانان به د څه شي نه را پیدا کېږي دی خو خاورې شوي دي که نو عجب الذنب ورته وایي انسان په شا کې یو هډوکی دی چې دا هیڅ خاوره نه خوري چې د دنیا زمانې پې تېرې شي دا به وي د دغې هډوکي نه الله سبحانه وتعالی دغه انسان چې کوم مړ دی هغه ترې را پیدا کړي بیته د هغې پورې نور اجزا ونخلي او هغه را پیدا شي او دې کې ډېر احادیث دي رسول الله اسلام فرمایي کل ابن آدم تأکله الارض الا عجب ذنب منه خلق وفيه یرکب بني آدم به ځمکه خوري مګر عجب ذنب یې نشي خوړی عجب ذنب دا ځمکه نشي خوړلی ځکه د دغې عجب ذنب نه دا پیدا دی وفيه یرکب او د دغې نه به دی جوړېدی شي ترکیب به د دې نه بېرته جوړېږي نو دې نه معلومه شوه چې دا انسانان به دوباره د دغې عجب ذنب نه را پیدا کېږي دا د هر انسان په شا کې یو معمولي غوندې هډوکی دی بس د الله خلقت دی الله سبحانه وتعالی په خپل مخلوق په پیدایش باندې ډېر ښه پوهېږي په موږ ایمان واجب دی موږ په ایمان راوړی اول به د ځمکې نه څوک راپاڅېږي هغه محمد صلی الله علیه وسلم نے مسلم کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا سید اولد آدم یوم القیامت واول من ينشق عنه القبر واول شاف زه سید اولد آدم یم په ورځ د قیامت کې او اولنی هغه کس یم چې د قبر نه به راپاڅېږم او اولنی شفاعت کوونکی یم او زما به شفاعت قبلېدی شي نو د ځمکې نه چې پاڅېږي اول به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي بله مسله دا چې هغه د مخلوق راجمع کېدل موقف ته چې د هغوی سره حساب وشي مخکې موږ ذکر کړو چې د قیامت یو نوم دی یوم الدین او یوم الجمع ځکه بندگان په هغې کې جمع کېږي لهذا اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا ان الله علی کل شیء قدیر الله فرمایي چېرته چې تاسو یاستئ الله به تاسو ټول راولي ځکه الله په هر شي باندې قدرت والا دی قرآني نصوص چې وکتلی شي په عمومي توګه سره دا دلالت کوي چې ټول مخلوق به که انسانان وي که جنات وي که ملایک وي دا به یو وارې راجمع کېږي حتی چې هغه بهایم هم څاروي چارپیان وغیره دا به ضرور واقع راځي او جمع کېږي به قرآن او سنت په دې باندې ګواه دی ځکه الله فرمایي وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ځکه دا زموږ په رنګ جماعتونه دي نو دوی هم راجمع کېږي ومن آیاته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير سورة شورا کې الله فرمایي 9 نمبر آیت دا الله د نخو د قدرت نه پیدا کول د اسمانونو د ځمکو دي او هغه چې په دې کې خواره کړي دي هر قسم زنده سر او الله د دې زنده سر پر راجمع کول باندې کله چې وغواړي قدرت والا دی دا دلیل دی د خبرې چې چارپایان به هم راځي او جمع کېږي په ورځ د قیامت کې په موقف کې لکه حدیث کې راځي چې ښکراور څاروي چې کوم ظلم کړی وي په بل څاروي باندې نو هغه به راشي او الله به د هغې نه بدله د دغې کمزوري څاروي واخلي عبدالله بن عباس فرمایي چې کله د څاروو په منځ کې فیصله وشي نو بیا به الله ورته وایي چې کوني ترابا بس خاورې شي هغه به ټولې بیا خاورې شي ټول بحث موږ دا دی چې څرنګه به دا بندګان د موقف میدان ته راځي د حشر نو حدیث کې راځي حفات عرات غرلا ناسونه ته به راځي خپې به له خپې جامې به نه صحیح مسلم او دارنګه بخاری کې حدیث دی د عبدالله بن عباس نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انکم محشورون حفاتا عراتا غرلا بیا د آیات ولست سورة انبیاء کما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين د حدیث معنا دا ده چې یقینا تاسو به راجمع کېږئ حفاتا عراتا حفاتا دا معنا چې تاسو به جامې به هم نه وي خپې به له خپې به یې څپلۍ به هم نه وي عراتا بربنډ به یستئ غرلا ناسونه ته به یستئ بیا یې د آیات ولس لکه چې اول کې څرنګه الله پیدا کړي سي نو په هماغه طریقه به تاسې الله ته راجمع کېږي عایشې رضی الله عنها چې کله دا خبره د رسول الله نه واورېده چې په قیامت کې به داسې موږ ټول بربنډ هغه کېږو ای د الله رسوله دا خو به ډېره د شرم خبره الرجال والنساء جمیعا ښځې او سړي به یو ځای ينظر بعض من بعض بعض ته ګوري الله
عائشه رضی الله عنها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یا عائشه الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. هغه دومره سخته ورځ ده چې د دې بچا خیال کوم نه راځي چې یو بل ترې وګوري. بعضې نصوصو کې راځي چې هر انسان به په خپله جامه کې پاڅېږي، کومه جامه کې چې دی مړ دی. لکه ابو سعید خدري حدیث کې راځي چې هر کله ده ته مرګ قریب شو نو نوې جامې راوغوښتې، نو هغې واغوستلې. وایي ځکه چې ما د رسول الله نه اورېدلي ان المیت یبعث فی ثیابه التي یموت فیها، یقینا مړی به پاڅېږي په هغه جامه کې چې کومو کې مړ وي. دا حدیث ابو داود ابن حبان حاکم وغیره راوړی دی او صحیح حدیث دی. لیکن علما د دې مختلف توجیهات کوي. هغه توجیه ده کله چې دوی د قبرونو نه پاڅېږي نو په دغه وخت کې به دا زړې شوي وي، نو چې کله موقف ته روان شي نو دوی به بربنډ روانې وي. بیا به د هغې نه وروسته دوی ته د جنت جامې واچولی شي کله چې جنت ته لاړ شي. یوه توجیه ده. دویمه توجیه علماو د دې حدیث دا ذکر کړله چې کله انبیا علیهم الصلاة وسلام ته جامې واچولی شي، بیا صدیقینو ته، بیا په دې مرتبې سره دې خوا چې د دوی نه کوم ښکته کسان، نو د هر انسان جامه به د هغه د جنس نه وي چې کوم کې مړ کېږي. کله چې بیا جنت ته داخل شي نو د جنت جامې به ورته واچولی شي. د دې دا مطلب ده نبي ته به د نبوت جامه اغوستلی کېږي، صدیق ته به د صدیقت جامه اغوستلی کېږي، عالم ته به د علم جامه اغوستلی کېږي. مرتبه دلته مراد ده، دا نه چې دا جامه مراد ده، مرتبه مراد ده. دریم توجیه علماو دا کړی چې مراد دلته جامو نه اعمال مراد دي، یبعث فی اعماله التي مات فيها من خیر او شر. لکه قرآن کې الله فرمایي ولباس التقوى ذلك خیر. امام بهقي رحمه الله د دې درېمې توجیه نه راضي دی. څه وایي؟ او یو حدیث هم داسې شته چې یبعث کل عبد على ما مات علیه، هر مړی په هغه عمل باندې پاسېږي چې کوم عمل کې دی وفات شوی. بهرحال نو هغه صفت د موقف کې د ودرېدلو، هغې ته د تللو، د راجمع کېدلو هغه دا ده چې بربنډ به وي، جامه به نه وي، غیر مختون به وي، معنا دا چې سنت شوی به نه وي. بل بحث دوستانو زموږ په دې کې هغه دا دی چې بندګانو ته په ورځ د قیامت کې کومه جامه اغوستلی کېږي. مخکې ذکر شو چې الله به بندګان په ورځ د قیامت کې بربنډ خپې به له خپې ناسنته راجمع کړي. مخکې موږ دا خبره وکړه. لیکن کومه جامه به ته اغوستلی کېږي ما مخکې دې ته اشاره وکړه. صالحینو ته به هغه جامه د عزت، او طالحین چې کوم بدبخته خلک دي هغوی ته به د شقاوت او د بدبختۍ جامې، او دارنګې د جهنم جامې ور واغوستلی شي. اول چې جامه ورته اغوستلی کېږي په انبیاو کې ابراهیم علیه السلام به خلیل الرحمن. صحیح بخاري کې د ابن عباس نه روایت دی، نبی رسول الله وایي اول په مخلوقاتو کې چې جامه په ورځ د قیامت کې اغوندي ابراهیم علیه السلام به. امام ابن حجر اسقلانی رحمه الله لیکي اول چې جامه په جنت کې اچي نو هغه ابراهیم علیه السلام چې دا به یو ښایسته جامه د جنت نه یو کرسۍ به راوړلی کړی شي، او دا به کرسۍ به کېښولی شي د عرش د ښي طرف نه. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته آواز وشي زه به ورشم، نو ما ته به هم د جنت نه جامه راواغوستلی شي. بهرحال هر چاته به د خپل مرتبې مناسب جامه اغوستلی کېږي. بل بحث زموږ په دې کې دی چې دا محشر به په کوم ځمکه کې قایمیږي. دا ډېره مهمه مسله ده دوستان. کومه ځمکه چې قیامت قایمیږي هغه به دا ځمکه نه وي دوستان. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. سورة ابراهیم کې الله فرمایي کله چې دغه ځمکه بدله کړی شي غیر د دې ځمکې او د اسمانونه، دا ځمکې او اسمانونه بیا نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په یو حدیث کې دا ذکر کړی دی چې دا خلک چې کله په ورځ د قیامت کې راجمع شي علی ارض بیضاء عفرا، سپینه ځمکه به وي که قرصة النقي، لکه سپین ککوړی. سهل رضی الله عنه فرمایي لیس فیها معلم لاحد، هیڅ علامه به پکې د چا نه وي، دا صفا به. امام خطابي لیکلي دي چې دا به ډېره سپینه ځمکه وي چې سوروالي ته به مایله وي، یا به خالص سپینه وي،
نقي معنا ډیره صفاکه به وي، علامه به نه وي چې په لاره ماره غر مر وغیره پکې نه وي. ډېر نصوص راغلي دي د ډېرو صحابه کرامو نه په دې باره کې. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي یوم تبدل الارض غیر الارض. د دې آیات په تفسیر کې څه وایي؟ تبدل الارض ارضا كانها الفضه. دغه ځمکه به بدله کړی شي او په عوض کې به داسې ځمکه راشي لکه څرنګه چې سپین درتي، خو داسې ځمکه به چې لم یسفک فی علیها دم حرام، چې په هغې کې به حرامه وینه نه وي توی شوي، ګناه به پکې نه شوي. بل روایت کې ولم یعمل علیها خطیه. د دې نه معلومیږي دا چې دا په دې ځمکه قیامت نه قایمیږي، دا بله ځمکه وي او هغې ځمکې تذکره رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دې آیات کې مو ته اشاره شوې چې یوم تبدل الارض غیر الارض. دا یو بحث. بل بحث دوستانو زمونږ دا چې هغه الله سبحانه وتعالی چې کله قیامت قایم کی، نو په دې سره سره به دوستانو ډیره سخت احوال وي، ډیر سخت غم به وي، او دا غم به داسې وي چې د هر چا نه به لار خطا کړي وي. ځکه الله په خپل قرآن عظیم شان کې د دې ډیر تذکره کړله چې دا د رعب والا ورځ ده، د یری والا ورځ ده. حتی چې هغه ښځې چې د هغې ماشوم په خېټه کې وي هغه به خپل ماشوم ضایع کړي. کوم پی والا زنانه چې خپل ماشوم ته پی ورکوي هغه به پرېږدي. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. نو یو سخوالی خدا دی چې دا ډېره سخته ورځ ده. یو به پکې څه وشي چې په دې ورځ کې به ډېر لوی لوی کارونه کېږي د یېرې د وجې نه. رعب به ډېر وي پکې، فزع به پکې ډېر وي په بندګانو باندې. زنانه به خپل بچي ضایع کوي د دې یېرې د وجې نه. دارنګې د ظالمانو زړونه به مرو ته راشي. سورة غافر کې الله فرمایي وانذرهم یوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین. دا زړونه به مرۍ ته راشي نو دوی به داسې ساکت وي. کاظمین معنا ساکتین چې لا یتکلمون، خبرې به نشي کولی. سخته ورځ ده. الله دې موږ او تاسو ته اسانه کړي. دارنګې په دغه وخت کې به نسبونه هم نه وي چې ته زما تروزی او ته مې خورې او ته مې پلارې ته مې مورې، نه. فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. هر انسان به په دغه ورځ د خپل ځان غم خوري، بل ته به نه ګوري، بلکې انسان به د خپل پلار نه، د خپل ورور نه، د خپل مور نه، د خپل ښځې نه او د خپلو زامنو نه تښتي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. په دغه ورځ به تښتي سړی د خپل ورور نه، د مور نه او د پلار نه، و صاحبته او د ښځې نه، و بنیه او د زامنو نه. الله لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. هر سړي دپاره به داسې حالات وي چې دی به دې نه غني کړی وي چې د بل غم وخوري، د بل غم خوراک بني. بل ځای الله فرمایي په سورة لقمان کې یا ایها الناس اتقوا ربکم. ای خلکو ویرېږئ د هغه رب ستاسې نه. واخشوا یوما د هغې ورځې نه ویرېږئ لا یجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده. والد به د خپل ولد څه شی نشي خلاصولی او نه به خپل بچی د خپل پلار څه بدل خلاصولی شي. د دې وجې نه دغه ډېره سخته ورځ ده. نو دا احوال هغه سختۍ نه وي. نور حدیثو کې هم د دې ډېره تذکره شوې ده. بل مطلب ته راځو، هغه دا چې په دغه ورځ کې به ځمکه کې به زلزله راشي، غرونه به والوزي، دریابونه به سره کړی شي، اسمان نه به لکه سره څرمن جوړه شي، نور او سپوږمۍ به راونغاړي الله سبحانه وتعالی، ستوري به راوغورځېږي، د هغې هغه رڼا به ختمه شي. لکه الله سبحانه وتعالی په سورة زمر کې وایي وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. دی مخلوق د الله حقیقي قدرونه پیژندنې وک. ځمکه الله فرمایي چې موږ ټوله به قبضه کو پر ورځ د قیامت کې، لاس کې به ونیسو. والسماوات مطویات بیمینه، الله به خیر لاس کې دا ټول اسمانونه راتاو کړي
سبحانه پاک دی الله اوچت دی دا نه چې دوی سره شریکان جوړوي. دي ته وایي اسماء او صفات. الله دواړه لاسونه ښي دي ته اسماء او صفات توحید وي، دا ځان ته بحث دی. بل ځکه الله فرمایي یوم نطوي السماء کطی سجل الکتب کما بدانا اول خلق نعيد وعدنا علينا انا كنا فاعلين. سورة انبیاء کې کله چې الله فرمایي موږ د اسمان د سراون غواړو لکه څرنګه چې رجسټر سره رانغاړي. دینه معلومه ده چې اسمان به راغونډي، الله به ختمي. احادیث کې دا راغلي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي يقبض الله الارض يوم القيامه ويطوي السماء بيمينه. زمکه به الله را قبضه کی په ورځ د قیامت کې او اسمان به هم راتاو کی په خلاص باندې. به به وی انا الملك اين ملوك الارض، زه بادشاہ یم د زمکه بادشاہان څه شو. بل حدیث کې راځي د مسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اسمانونه او زمکه الله راتاو کی ثم ياخذهن بيده اليمنى، په خلاص به الله د اسمان نه ونیسي. ثم يقول بيبوي انا الملك اين الجبارون، زه بادشاہ یم هغه متکبرین خلق څه شو. ثم يطوي الارض، بيبه الله راونیسي د ازمکه به شمالي په چپ لاس باندې. بل روایت کې راځي بيده الاخرى په بل لاس باندې. ثم يقول بيبوي انا الملك اين الجبارون اين المتکبرون، څه شو هغه جبارین او متکبرین خلق. دینه معلومه ده چې ازمکه او اسمان نه الله په ورځ قیامت کې په خلاص سره ونیسي. بل حدیث کې راځي عبد الله بن مسعود فرمایي یو يهودي رسول الله تراغ ويا محمد ان الله يمسك السماوات على اصبع، الله ټینګون کې د اسمانونو په یو ګوته باندې ول ارضین على اصبع، او زمکه په بل ګوته باندې ول جبال على اصبع، او دارنګي غرونه په بل ګوته باندې والشجر على اصبع، او ونی په بل باندې ول خلائق على اصبع، او نور مخلوق په بل ګوته باندې. بیا بداوی انا الملك، زه بادشاہ ما فضحك رسول الله صلی الله علیه وسلم حتى بدت نواجزه، رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ غاښونه مبارک ښکاره شو وی خندل. بیا د آیات ولس وما قدر الله حق قدره، دې مخلوق د الله د توحید او دغه عزت ونک. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. دا ولس مطلب مې دی کې چې دا اسمانونه او زمکه به الله ختم کی. دارنګه زمکه بل حدیث کې راځي غرونه به والوزي او د زمکه به زلزله په دې زمکه باندې راشي. وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده، داسې به وګرځي لکه غونډۍ د شګو، داسې به ختم شي. بل یا ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، په دې کې دا دي چې دا غرونه به لکه د شګو غونډۍ وګرځي. او په سورة قارعه کې الله فرمایي وتكون الجبال كالعهن المنفوش، غرونه به داسې شي لکه ډانډس کړي وړی، داسې به واړه شي. زمکه به داسې اواره شي چې په دې کې به یو اوچت ځای چې ته پیدا نه کړي. واذا الجبال سيرت، بل ځای کې وسيرت الجبال فكانت سرابا، بل ځای کې واذا الجبال نسفت وترى الارض بارزه، کله ته وګوري چې هغه به ظاهره وي، ارتفاع پکې نه وي، چتواله پکې نه وي. او په سورة طه کې الله فرمایي ويسألونك عن الجبال، پیغمبر ته سوال کوي د غرونو په باره کې. فقل ورته ينسفها ربي نسفا، زما رب داسي والو زولو سره. فيذرها قاعا صفصفا، نو هوار میدان به داسې پاتې شي. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، هیڅ کوږوالی ورکې ونه ګورې بیا. دا د غرونو او د ځمکو باره کې. بل مطلب دریابونه به سره کړی شي، اور به پې بل کړی شي. واذا البحار فجرت، بل آیات د سورة تکویر کې واذا البحار سجرت. مفسرین وی مراد د تفجیر د بحار نه دا دی چې دا غاړې به وچ وي، هغه خوږې اوبه به د مالګین اوبو سره یو ځای شي. او بعضې وایي چې اور به پې بل کړی شي، ظاهر د قرآن هم دا مخامخ اسمان به داسې نه وي
لکه څرنګه چې موږ ته شین ښکاري، کله به سور شي، کله به زیړ شي، کله به شین شي. وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې اسمان به په دغه ورځ باندې کل فرس الوارد، لکه ګلابي اس داسې بشي. نور سپوږمۍ به هم په دغه وخت کې هغه خپله رڼا ختمه کړي. ډېر احادیث او آیتونه په دې باره کې شته دي چې نور سپوږمۍ به خپله رڼا د لاسه ورکړي. د دې وجه نه په دغه ورځ به بیا اهل النار په خپلو منځونو کې جګړې کوي چې دا وډلې دوستان. دا بیل بحث دی. د قیامت د احوالو نه یو سخت او یره او عظیم شان کارنامه چې د هغه دا ده چې دا ډلې به په خپلو منځونو کې د یو بل سره په یو بل باندې ملامتیا هم اچوي، د یو بل سره به جګړه هم کوي. اوله ډله چې کوي عابدین د معبودینو سره به کوي. پیران او مریدان، پیران به ورته وایي چې ګوره ما خو تاسو داسې لارې ښودلې وي چې د پیسو د حصول ذریعه و موږ تاسو نه پیسې حاصلولې، ستاسو په وجه باندې د خلکو نه پیسې اخیستلې. عابدین به ورته چې ښه تاسو دې دپاره موږ د جهنم اور ته راوستلو. اول به دوی جګړه کوي. وبرزت الجحیم للغاوین وبرزت الجحیم للغاوین وقیل لهم اینما کنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابلیس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون. د ابلیس والا اکم معبودین او عابدین چې نو هغه په خپلو کې اول جګړه کوي. هر چې نیکان صالحین بندگان دي چې د هغوی عبادت کړی شوي او دوی خبر نه نو لکه ملائک یا عیسی علیه السلام یا نور اولیاء کرام، نو هغوی به بیا د دې نه مستثنا وي. ځکه الله سبحانه وتعالی سورة سبا کې فرمایي ویوم یحشرهم جمیعا، کله چې موږ ټول راجمع کړو ثم یقول للملائکة بیا وایي الله د ملائکو ته هؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، آیا تاسې وایي چې دا خلکو ستاسو عبادت کوو؟ قال هغوی وایي سبحانک انت ولینا من دونهم، یا الله تا را پاکي ده، ته زموږ دوست وي سوا د دوی نه. بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، بلکې اکثر و د دوی چې عبادت به کو د جناتو او اکثر په هغوی باندې ایمان راوړی، موږ خبر نه وکړ. عیسی علیه السلام به هم په د قیامت کې براعت اعلان کړي د دغې نسواراونه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. سورة مائده کې د عیسی علیه السلام براعت دلته ذکر دی چې ګوره زه خبر نه وم تا لره پاکي ده، ما دوی ته نه دي ویلي مګر هغه وینا مې ورته کړله چې حقه ده. نو که ما څه ویلي ته په دې باندې عالم وي، زما په زړه باندې ته عالم یې او زه نه پوهېږم چې ستا په زړه کې څه دي. دا یو موقف دی ټول معبودان به د خپلو عابدینو نه براعت وکړي. دارنګې بله جګړه به د هغه کسانو په منځ کې وي چې هغوی په دې دنیا کې د شیطان عبادت کړی وي. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. کله چې فیصله وشي نو شیطان به څه وایي؟ یقینا الله تاسو وعده کړی وعده حق. شیطان به خپلو تابعدارو ته وایي چې ګوره ما خو تاسو سره وعده کړی نو ما خلاف د وعدې وکړو او زما په تاسې باندې کومه قبضه هم نه وه، نه مې در باندې کوم وس رسېدو، صرف ما تاسو دعوت کړی او ستاسو ما اجابت زما د خبرې وکړه. نو ما مه ملامته کوئ، خپل ځانونه ملامت کوئ. نن ستاسو فریاد رسي زه نشم کولی او نه تاسو زما فریاد رسي کولی شئ. انی کفرتو، یقینا ما کفر کړی دی بما اشرکتموني، په هغه چې تاسو ما د هغه شریک کوئ الله من قبل وړاندې نه ما الله نه دی منلی. ان الظالمین لهم عذاب الیم،
دا و د شیطان د خپل اتباع سره جګړه په ورځ قیامت کې او د هغې نه د برات مسله. دارنګې هغه پیران او مریدان به سره په ورځ د قیامت کې خپلو کې جګړه کوي. وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها. پیران ورته وي چې موږ ټول پکې زغم مه کوئ ان الله قد حکم بین العباد. لداو د هغه متخاصمینو چې خپلو منځونو کې په ورځ د قیامت کې به جګړه کوي. بل حدیث کې راځي نبی رسول الله سلام فرمایي چې روح د جسد سره به هم جګړه کوي، هغه به داسې جګړه. عبدالله بن عباس فرمایي چې په ورځ د قیامت کې به روح د جسد سره جګړه کوي. روح به جسد ته وایي چې تا دا کار کړی، جسد به روح ته وایي چې تا دا کار کړی، تا ما ته امر کړی، ما کار کو، تاسو ما امیر وي. وایي ملائک به الله راولېږي دې په منځ کې فیصله وکړي. وایي ستاسو مثال داسې دی چې یو سړی شل دی خو اینی سترګې شته دی، بل سړی ړوند دی خو په خپو باندې روغ دی، او په یو باغ کې میوه ده، دې میوې ته اوس اوښتی دا ړوند نه شي ځکه ړوند څه اینی نه، لیکن دا شل چې دی شل خو اینی خو لیکن خپو باندې معذوره دی، نه شي اوښتی. نو دې شل دی ړوند ته وویلې چې زه خو دلته میوې ینم خو دې ته رسیدګي نه شي کېدی. نو ړوند ته وایي چې صحیح ده ما باندې په دې اولو باندې خپې کېده چې ور واړو دې باغ ته. نو دواړه به یې راوشکوي ځکه چې دواړه یو بل سره کومک وکړو. ړوند خو سترګې نه وي، خو دا چې کوم ګوډ دی په اوږو باندې کېنو دې ور ویاړو او دې شلو ته لاره ښودله. نو الله به دا فیصله وکړي چې دواړه تاسو ملامت یاست، یعنې جسد او روح دواړه. تفسیر ابن کثیر دا راخیستی دي. دا و حال د هغه چا چې هغه په ورځ قیامت کې به جګړې کوي په خپلو منځونو کې. لہذا د قیامت ډېر سخت احوال او ډېر سخت موقف دی. موږ تاسو ته پکار چې د هغې دپاره تیاری وکړو. بل بحث دوستانو زموږ هغه دا دی چې په ورځ د قیامت کې به د بندګانو نه کوم سوالونه کېږي. اول سوال به دا کېږي چې دوی کفر او شرک ولې کړی دی. د هغه شرکاو د برخو والاو تپوس پتې کېږي چې دوی عبادت کوي سوا د الله نه. الله سبحانه وتعالی فرمایي ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. کوم ورځ چې الله دوی ته आवाज وکړي ورته وایي چې څه شو زما شریکان چې تاسو ګمان کوو چې داګې نه ستاسو الهه دي. سورة قصص کې نو دې نه معلومه شو چې د کفر او شرک تپوس به الله کوي. ګوره بل به د هغې عمل تپوس کوي چې کړی وي. فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون. سورة حجر کې الله فرمایي قسم پر استا باندې خامخا موږ تپوس کوو دوی نه د هغه نه چې دوی کوم عمل کړی دی. دریم نمبر کې به تپوس کېږي د هغه نعمتونو نه چې دی انسان ته الله په دې دنیا کې ورکړي. دلیل پې د سورة تکاثر آیات دی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. بیا به خامخا تاسو نه سوال کېدی شي په دا ورځ کې د نعمتونو. حتی علما فرمایي چې د یخ اوبو تپوس هم د نه کېدی شي. څلورم نمبر کې د میثاق او د وعدو تپوس هم کېدی شي. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. دا الله وعده دا دینه به سوال کېدی شي. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. دا څلورم نمبر کې. پنځم نمبر کې د غوږونو د سترګو او د زړه تپوس هم کېدی شي. د هغې نه به تپوس کېږي چې په زړه کې د څه تېر شوي دي او په هغې دې بیا عمل کړی دی. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قتاده رحمه الله فرمای د دې آیت معنا اول دا یقینا غوږونه او سترګې او زړونه د دې ټول نه به تپوس کېدی شي. قتاده فرمای لا تقل رأيت ولم ترى. داسې مه وایه چې یو شی دی نه لیدلی او ما ولیده، یا داسې وسمعت ولم تسمع، داسې چې ما اورېدلی اورېدلی دی، وعلمت ولم تعلم، وایه چې ما ته یاد دی بیا دې یاد نه وي. فإن الله سائلک عن ذلك كله. الله د دې ټول نه تپوس کوونکی دی. نو دا د سوالو جواب په باره کې چې په ورځ د قیامت کې موږ او تاسې نه الله سوال کوي. بله مسله هغه دوستانو دا چې پوری سرات باندې دام د اهل سنت والجماعت عقیده ده
چې پوری صراط حق دی. حدیث کې راځي چې د اختنه ناره او ته کنایه وي. مؤمنان په پوری صراط باندې تیریږي او مؤمنان به الله بچ کوي. او په دې باندې د اهل سنت والجماعت کتابونه هم گواهی، قرآن او احادیث هم په دې باندې گواهی. پوری صراط باندې تیریږي دا مؤمنان مشرکین باندې. بعض علما وایي چې مشرکین به هم په تیریږي او په لاندې غورځيږي، خو غوړه قوالدار چې مشرکین او یا کافر نشي تیریدي. نو د دې وجنه علما بعضی وایي چې آیات کې وان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه، دې کې مراد دخول د اور مراد دی. د پوری صراط نه مراد دا نه چې دا پوری صراط باندې تیریږي، اندې کې پوری صراط نه دی مراد. او د دې به ډېر دلایل شته. یوم یقدم قومه یوم القیامه فوردهم النار ونسوق المجرمین الى جهنم وردا وان منکم الا واردها قال داخلها. مجاهد رحمه الله فرمایي بعض اهل علم به وایي چې مراد ته د ورود نه پوری صراط مراد دی. اگر که امام ابن ابي العز الحنفي دا خبره غوړه غنل دا چې دینه مراد پوری صراط مراد دی. ذکر الله فرمایي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. به وانګ بچ کوه کسان چې تقوا والا دي او پری بدو ظالمان پای کې پړمخې. دینه معلومیږي دا چې داخل وب تیری. نو دا د پوری صراط هغه تیریدل. پوری صراط څه ته ویل کی؟ صراط په لغت کې واضح لار ته ویل کی. اهل سنت والجماعت وی ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم. دا یو پل جهنم باندې. اذا انتهى الناس بعد مفارقتهم الموقف في ظلمة التي دون الصراط. نو دا یو پل جهنم باندې لګیدل چې کله خلک موقف نه جدا شي. عائشہ رضی الله عنها فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو شي اين الناس متبدل الارض غیر الارض والسماوات، چې خلکو په دغه ورځ کې کم ځای کې وي چې کله اسمان او ځمکه بدل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته هم فی الظلمه دون الجسر، یو تیار ځای وي او د دې پل شاته وي. د دې وجنه الله به مؤمنانو ته آسان کی او بعضې به پې تیریږي لکه د برق غوندې او بعضې به تیریږي لکه د تیز اس غوندې. ځکه چې د اختنه نری او د تورې نه تیری نو دې باندې مرور څنګه کیدی شي؟ علما لیکي چې دا علی قدر الطاعات والمعاصي دي، چې د چا ګناه کم وي هغه په خطیری دی چې د چا ګناه چې ډیر او په نشته دی لکه خارپوسي به کوي ځکه چې ګناه یې کړی وي. الله دې موږ تاسو په دغه ځای باندې په داسې شان سره تیر کړي چې الله سبحانه وتعالى زموږ حافظ او ناصر شي په دغه ځای کې. بل مسله دوستانو هغه شفاعت دی. دا هم د قیامت ملحقاتنا یو اهم مسله ده چې شفاعت مقبوله او شفاعت مرفوضه. او دا هغه شفاعت انواع. شفاعت دوستانو څو قسمه ده؟ شپږ قسمه ده. یو شفاعت عظما او ته ویل کی چې په ورځ د قیامت کې نبی رسول الله والسلام ته د مخلوق راشي دې لپاره چې رب ته شفاعت وکړي چې دا بندگان د سختو د محشر نه خلاص کړي. یو شفاعت دا ده، دې ته شفاعت عظما وایي. دویم شفاعت د ګناهونو مبارک دی چې ګناهګارو موحدین دي خو ګناهګار دي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته براشي دوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم به شفاعت وکړي نو جنت ته به داخل شي. دریم شفاعت هغه پر رفع درجاتو کې دی چې په جنت کې درجې اوچتېږي دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شفاعت سره. څلورم شفاعت د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د داسې قوم باره کې دی چې جنت ته بغیر د حساب نه داخلي. هغه 2000 کسان وي چې هغوی به دم هم په ځان باندې نه اچولې، ډاکټر له به هم نه ایتلي ځکه دوی ډېر متوکلین دي په الله باندې. پنځم شفاعت د نبی رسول الله والسلام په تخفیف د عذاب کې د خپل تر ابو طالب نه، چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ادنا عذاب کمزور عذاب د ابو طالب دی په ورځ د قیامت کې چې د اور پانی به وي، د اور سپلای به وي چې دماغ ولا جوړ شي، ځکه د رسول الله 5 کاله خدمت کړي. شپږم شفاعت به د مؤمنانو جنت ته داخلېدو دپاره وي. او شفاعت د ګناهګارو دپاره دا د نبي صلی الله علیه وسلم پورې بیا خاص نه دی دوستانو. شهدا د دې
شفاعت کولی شي، علماء کولی شي، او دارنګې نیکان خلق د هغې شفاعت کوي چې کوم ګناهګار وي. نو دا شپږ قسمه شفاعت شو. اول شفاعت عظما، دویم شفاعت د ګناهګارو موحدینو چې کوم ورته داخلي شو واپس راوځي جنت ته، او دریم قسم شفاعت پر رفع درجاتو کې، څلورم قسم شفاعت چې 80,000 کسان به جنت ته بې حسابه ځي، پنځم قسم شفاعت د ابو طالب شفاعت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه به هغه نه دومره عذاب کم شي چې د هغې څپلۍ به د اور وي. شپږم قسم شفاعت چې مؤمنان به جنت ته داخليږي، داخلېدلو شفاعت. دا شپږ قسمه شفاعت. نو د ګناهګارو شفاعت دا د رسول الله پورې بیا خاص نه دی، بلکې علما او نیکان خلک هم دا شفاعت کولی شي. خو په دې کې دوستانو دوه شرط لري. یو شفاعت هغه چې د مشفوعهونه الله راضي شي، نو نیکانو خلکو ته یا رسول الله ته به اجازه و چې د شفاعت وکړه. نو عقیده ضرور ده، الله د هغه چا راضي کېږي چې هغه موحد وي. عام ګناهګار چې ته وایې چې دا هر چا دپاره، هر ګناهګار په دې کې مشرک وي، دې کې مرتد وي، د هغې دپاره دا شفاعت بیا نه دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو له په دې عمل کولو توفیق راکړي، او الله دې زموږ دغه شفاعت د محمد رسول الله او د نیکانو خلکو قبول وګرځي. الله دې وکړي چې زموږ او تاسو په دغه شفاعت کې داخل شو. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.